السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه یم ستاسو ورور ولی الله یو ځل بیا د پښتو ټک یوټیوب چینل له طرف نه تاسو په درون خدمت کې حاضر یم. قدرمنو مننه ویډیو کې زه تاسو ته د موبایل داسې یو ښایسته او خوندور سیټینګ راوښایم چې د دغه سیټینګ به ستاسو ته ډېره زیاته فایده وي. مطلب که تاسو په موبایل باندې پاسورډ نه وي، که پاسورډ پې هم وي، نو بیا چې هم تاسو ته کله کال راشي، نو ستاسو کال مطلب چې دی پرسنل کال وي یا داسې کال وي چې تاسو ته چېرته د کور د یو نمبر نه راشي او هغه موبایل ستاسو نه په بې ځایه پاتې شوی، مطلب آفس کې ناست یئ یا چېرته بل چېرته ستاسو نه موبایل پاتې شي، نو ستاسو کال به هېڅوک هم نشي اټینډ کولی. مطلب تاسو به یو داسې خفیه لاک ولګوئ په دغه کال باندې، انکمنګ کم کال چې دي په هغې دپاره یو خفیه لاک درته راښایم چې په کومه طریقه تاسو د خپل کالونه چې دي هغه د هر چا د اوچتولو نه محفوظ کولی شي. نو قدرمنو ویډیو تر اخره پورې وګورئ، ویډیو سکیپ کوئ مه، خو دې نه وړاندې زه تاسو ته وړوکی شان درخواست کوم که تر اوسه پورې تاسو زموږ پښتو ټک یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړی، دا سبسکرایب کړئ، خوا کې د غنټۍ نشان هم کلیک کړئ چې زموږ نوي ویډیوز تاسو ته په وخت باندې در رسي. نو ملګرو دې دپاره به سمپل تاسو ته د یو اپلیکیشن ضرورت وي، هم د دغه اپلیکیشن لینک چې دی هغه موږ تاسو ته په ډسکرپشن کې درکړی دی. سمپل کله چې دغه اپلیکیشن تاسو خپل موبایل ته انسټال کړئ او دا اپلیکیشن تاسو خپل په موبایل کې کوله او کنه دا به ستاسو نه سمپل یو فرمیشن غواړي. ټیک ده، دې ته به تاسو دغه فرمیشن چې دی الاف کړئ. اوس تاسو دلته کې وګورئ انکمنګ کال لاک کې تاسو ته لیکلی دی. ټیک ده، تاسو به دا د دې ځای نه څه کوئ آن کړئ. اوس دلته کې تاسو له راکړی دی بټن موډ، مطلب تاسو د بټنو نه هم دا لاک چې دی ورکولی شي. دغه شانتې کال ورپسې چې کوم دی ډیجټ کوډ چې دی، نو تاسو دغه شانتې سمپل هم دغه سیټینګ به وکړئ. ټیک ده، دې نه بعد تاسو دلته کې پیټرن موډ هم ورکولی شئ، 2 ډیجټ لاک موډ هم ورکولی شئ، 4 ډیجټ هم ورکولی شئ. نو مثال په طور 2 ډیجټ موږ ورکوو، نو دې کې تاسو خپل پاسورډ به سلیکټ کړئ، هغه به ورکړئ. که 4 ډیجټ ورکوئ نو بیا به هم خپل پاسورډ سلیکټ کړئ. که بټن والا ورکول غواړئ نو تاسو به بټن چې دي هغه د دې ځای نه سلیکټ کړئ. نو سمپل موږ لکه مثال په طور پیټرن کوډ ورکول غواړو، کال لاک ورکول غواړو، نو دې ځای نه به تاسو څه کوئ، دا وګورئ، دا به تاسو د دې ځای نه سلیکټ کړئ، 2 پیرې به ورکړئ، بیا به په نیکسټ آپشن باندې تاسو کلیک وکړئ. ټیک ده، اوس چې کله هم تاسو ته کال راځي، ټیک ده، دا وګورئ ما ته ټیکسټ کم ټرایل چې دی هغه پې تاسو کولی شئ. نو دغه شانتې تاسو خپل کم هر کال چې دی، هر کال تاسو دغه طریقې باندې لاک کړئ، نو ستاسو کال به هېڅوک هم نشي خلاصولی، مطلب اټینډ کولی. دغه شانتې موډ تاسو بیا چینج کول غواړئ، پیټرن نه وي خوښ، پاسورډ ورکول غواړئ، یا د دې کوم والپیپر چې دی، کوم بیکګراونډ چې دی هغه چینج کول غواړئ، نو هغه هم تاسو د دې ځای نه چینج کولی شئ. انکمنګ کم کال ډسپلی چې دی، دې نه علاوه تاسو ته په دې کې ایف لاک چې دی هغه هم میلاویږي. تاسو که ځینې ایفس لاک کول غواړئ نو هغه درته پکې بالکل فری میلاویږي. نو قدرمنو دا یو ډېر زیات تکار اپلیکیشن دی، امید لرم چې خوښ شوی به مي. که خوښ شوی وي لایک یې کړئ، چینل سبسکرایبول مه هېروئ، ملګرو سره یې شیر کړئ. تر بلې ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د خدای په امان.